زما کپړې نه وي زما پیزار نه وي دا کپړې ما پرون کار وکړو سهیل پر ډونیشن کول غواړي نه صرف خپل موبایل نمبر شریک زما دا موبایل 0371 इसलिए कि हमारे जब आर्टिस्ट बूढ़े हो जाए ना तो उनकी हालात बहुत बुरे हो जाता है वक्त तो تیر شو काश چې زمونږ د آرټسټانو د خیال وشي نو هغه وخت په ما تیر شو خو ډېر به سخته تیر شو د اختر په ورځ ما خپلې لوریانې مور کره ولېږلې د کور نور څوک مطلب د کار روزګار یا څوک شته داسې هلته چې بس کار چالو کو نو ما وی یاره دا خو اسانې پیسې دي زه به په دې باندې کار کوم ته مطلب د غربت د وجې یا د مجبورۍ د وجې فیلډ ته راغلی د جنت د سپینو حورو په لالچ کې پښتنې هیرې در په در کړې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي له خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی مردان سپینکۍ ته چېرته چې د پښتو د یو ډرامې ریکارډینګ شروع دی. قدرمنو دلته زموږ سره ډېر سینیر جونیر اکټران موجود دی، سره خبرې ترې کوو. دلته یو فیمیل اکټر زموږ سره موجود او امید هغې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خپل مختصر غونې تعارف قدرمنو ته وکړه. جی زه زینب خان یم او د پی ټي وي د خیبر د نشترحال د یوټیوب آرټسټ یم. بس دا ډرامې دي او په دې کې کار کوو د ډېرې انتهایي د غربت تلاسه چې د لاس محنت نه مونږ یې کوو. ته مطلب د غربت د وجې یا د مجبورۍ د وجې فیلډ ته راغلی؟ بالکل جی، بس زما غریبي وه او ډېره زیاته ما به د خلکو کور کې کار کولو نو د هغې نه داسې پروډیوسر صاحب و چې د هغې په کور کې ما کار کولو نو ما له هغې په ټي وي کې کار راکړو نو ما هلته چې بس کار چالو کړو نو ما وی یاره دا خو اسانې پیسې دي زه به په دې باندې کار کوم. د پردي کورونه دا کار اسان دی، د لاس محنت دی او د خولې خبرې دي. پردي کور کې به راته خلکو کنځلې او بېعزتیانې راکولې نو اوس هم مونږ دا کار کوو خو په دې باندې زمونږ هېڅ هم نه کېږي ځکه چې حالات ډېر زیات خراب شوی دی. کله 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې پس زمونږ کار نه وي نو په دې باندې مونږ نه خپل ځان ساتلی شو او نه ورباندې ځان له جامې پیزار کولی شو. خو بس اوس آیچه خبره ده چې ورکې نښتي یو نو رغدین به ته نه کېږي. تاسو د کور نور څوک مطلب د کار روزګار یا څوک شته داسې؟ نه جی، زه د ټول کور مشره یم او بس هغه ټیم کې زما ابو چې دی هغه بجلی نیولی و، موږ سره بالکل څه لاره ګودره نه وه نو موږ به پاره کې سودا خرڅوله، په ځمکه مو به څادر واچو، پاپړ د بسکټ وغیره به موږ خرڅولو. اوس هم په دې ټیم کې زه خرڅوم په نوښار کې په پارک کې. زه وړم ما ته خلک وایي چې ته خو آرټسټ یې، ته په سر باندې پیټې شاته پاپړ او دا ګرځې نو ما وی یاره دې کې ما نه الله پاک خوشحاله دی. ما باندې خلک افرین وایي، ما له په دې شرم نه راځي ولې چې زه غریب یم، مجبور یم او د مجبورۍ نه زه کوم. په اوس دې وخت تاسو ټول مینوال ګوري کتونکي ګوري په پاکستان کې د پاکستان نه بهر نوی ته څه ویل غواړئ؟ زه هغه روریانو ته دا اپیل کوم چې کم په سعودي کې وي، دوبۍ کې وي، په بهر ملکونو کې وي، په پاکستان کې وي او هغې ته الله تعالی مال حل دولت ورکړي وي نو که هغې د قبر دپاره او د الله تعالی نه یېرېږي او د هغه دنیا دپاره او د خپل ځان ښېګړې دپاره ما سره ښېګړه کول غواړي چې دا په ذهن کې نه ولي چې دا آرټسټه ده، زه د مجبورۍ نه انسان په حیثیت باندې ولي چې زه ډېره انتهایي بې بس یم. دې ټیم کې زه ما سره خپل کور نشته، زه چا سره بیټک کې مې سامان ایښی دی او کور دې ولې نشته؟ کور سامان څنګه بیټک کې ایښی؟ نو زه د ریلوې په کوارټر کې اوسېدلم. هغې لکه هغه ټیم کې هغه کور کې خلکو غول مجازي کول خو ما وی خیر دی چې زه پکې شپه مې پکې تېرېږي. هغه ما صفا کولو، ما په سر اوبه راوړې، ما لرګي راوړي دي، اور مې بل کړی دی په سر باندې چې ما په سر باندې ګېډۍ راوړو نو خلک به وایي چې افرین شه او داسې آرټسټ شه چې دومره انتهایي غربت باندې. نو هغه د اختر نه یو ورځې مخکې هغه کور ما نه واغستو او زما چې دی کډه بار په بیابان باندې پرته ده. چا د کور واغستو؟ دا د
ریلوي زمونږ ډي ان سی ورته وایي ثناءالله مغل نوم یې دی نو اوس هغه بدلم شو بس الله پاک دې ورته هدایت وښیي ځکه چې ظلم په دې دنیا په چا نه ده پکار ما ورته ګوره زه آرټسټ یم زه حق لرم خیر دی اوس ما کور خالی دی ما سره ظلم زیاتې کور خالی پروت دی خو مطلب ستا نه واغست ما نه واغستو اختر پورې زمونږ بار په خوړ کې ناستو مونږ جوړېدو کومیدو خو د په زړه رحم نه راتو وایي چې قانون زمونږ دی ما سره د ریلوي پاټک یو پاټکي دی هغه ما سره بې ګناه ظلم کړی چې هغې نوم عمران دی او بې ګناه مطلب چې دلته تا دکان کوله کړه ما ورته ګوره زه چې دکان نه کوم زه چې زما زوی نشته زما خاوند بیمار دی خپه یې ماته ده نو زه خو خیر زکات باندې خو هم نه کېږي که نه او دا خېټه خو څه غواړي اخر که نه بلکل چې زما دوه لوریانې دي هغه بیماره وه ډېر سخت په بوره حال وه نو هغه وخت په ما تېر شو خو ډېر به سخته تېر شو د اختر په ورځ ما خپلې لوریانې مور کره ولېږلې چې دې ماشومانو باندې په ډېر خراب اثرات پرېوځي ولې چې زما لور په سر کې رسولیت شوې وه هغه جینۍ به ما نه دوباره مړه شوې وه خو ما هغه ماشومان د هغه ځای نه بهر کړو چې هر څه وي زه به برداشت کړم ولې چې په پخه عمر خلک برداشت کولی شي خو په کچه عمر ذهن کې ماشومان برداشت نشي کولی وخت تیر شو کاش چې زمونږ د آرټسټانو د خیال وشي عزت وشي په دې چې زمونږ حق دی په قانون باندې ولې چې مونږ زمونږ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب چې راځي مونږ ته چې میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو وہ بھی ہمیں بتاتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ہم بھی لوگوں کے چہروں میں ہنسی لے کے آتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسے مت کرو ایسے ہوتے ہیں اگر خدا کے لیے ہمارا عزت ہو جائے تو اچھی بات ہے اس لیے کہ ہمارے جب آرٹسٹ بوڑھے ہو جائے نا تو ان کی حالات بہت برے ہو جاتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے عمران خان صاحب کو میرا اپیل ہے کہ ہماری آرٹسٹ جب بے بس ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کی خیال تو کیا کریں نا اگر آپ ہمارے خیال نہیں کرتے تو پر میڈیا والا ختم کرتے پھر ہم توبہ کر دیں گے اور میڈیا ختم ہو جائیں گے دا اوس دی وخت تاسو قدرمن تاسو کتونکي ګوري هغه خپل موبایل نمبر دغه تاسو سو هیلپ او ډونیشن کول غواړي نه صرف خپل موبایل نمبر شریک زما د موبایل 0331 90 30 314 زما نوم بی زینب ته کله خدای د پاره ما سره څوک مدد کول غواړي او وای چې آیا دا بے بس ده مجبور ده نو زه باغیلا د ټول عمر دعا کوم چې آرټسټ ته په سپک نظر ما ګورئ که الله پاک مالا دومره د دې عوام خلکو نه مدد وشو چې الله پاک مالا یو دوه مرلې راکړي زه پکې یوه کمره جوړه کړمه زما دوه لوریانې دي زما زوی نشته نو زه به د الله پاک نه او د هغه خلکو نه ډېره زیاته خوشحاله وم چې الله مالم د سر چت او عزت او پرده میلاو شوه نو دا به مالا د یو زړه سکون میلو شي چې زه ټوله ورځې بهر وګرځم چې شپه شي په انتظار شم چې خدای چرته به ځم چرته به وده شم کټ په چرته وي ماله به عزت او پرده چرته وي الله جي کاش که داسې زموږ د غریبانو عزت خیال وساتلی شو او حکومت سره دومره ډېر څه شته چې زموږ غریبانانو ته دا کوارټرې ورکړي یا د دې خیال وساتلی شو نو دا به یو ډېره بهترینه خبره یو په دې به الله تعالی ډېر رضا شي ولې چې د یو انسان د زړه درد چې کوم دی که نه نو هغه ډېر سخت وي ډېر زیات سخت وي په دې حالات څه ډېره زیاته پریشانه کوي چې زه ریکارډنګ ته روانه شم زما کپړې نه وي زما پیزار نه وي دا کپړې ما پرون کار وکړو او په 1000 روپۍ ما جوړه واغسته نو هغه زه کپړې والم او که بچو له روزي ورکړم موږ له په دې خبره ډېر سخت دوک میلاویږي چې یا الله ته به موږ رحم وکړي یا الله زموږ ژوند ښه کړې خدای پاک الله زمونږ عمران خان صاحب ته توفیق ورکړي چې زمونږ آرټسټانو خیال وساتي عزت وکړي زمونږ د سر او د پردې خیال وساتي الله پاک هغه وخت راولي الله نه مو دا امید دی چې عمران خان له موټونه ورکولو نو موږ وایو چې زمونږ آرټسټانو ته به کوارټرې جوړوي د دې به خیال ساتي خو موږ ته پته نه وه چې زمونږ د خولې نه به روټۍ اخلي او زمونږ د بدن نه به غوښې کټ کوي موږ به دې انجام ته راځو خو بیا هم موږ صبر په الله کوو شاید چې په زړه رحم راشي